د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن پنځشنبه د اوریا د حمل د میاشتې 2 نیټه د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 20 نیټې سره سمون خوري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د بغلان والی د شمال ختیځون لپاره UNDP له مسؤل سره په ناسته کې د متوازنې پراختیا په پلي کولو ټینګار وکړ. بلخ او جوزجان ولایتونو کې د قشتفي ملي کانال دویم فاز د کیندنې کارونه 3 سلنه مخته تللي. او د اوربن ناکامي هڅې اسرائیل خپل ظلمونو ته دوام ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بغلان والی د شمال ختیځ زون لپاره UNDP له مسؤل سره په ناسته کې د متوازنې پراختیا په پلي کولو ټینګار وکړ. د بغلان والی په خپل کاري دفتر کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د شمال ختیځ ضلع مسؤل خوشنیت تعارف او د دې ادارې له کارکونکو سره په ناسته کې د متوازنې پراختیا په پلي کولو ټینګار وکړ. د یاد ولایت والی مولوي عبدالرحمن حقانی ویل چې د ملګرو ملتونو ملي پراختیايي پروګرام دی په بغلان ولایت کې د پروژو په تطبیق کې د متوازنې پراختیا په پلي کولو او بې وزلو کورنیو ته د دې ولایت په ګوټ کې د یو شان مرستو په رسولو کې خپل هڅې ترسره کړې. حقانی په شمال ختیځ زون کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له مسؤل څخه وغوښتل چې بنسټیزې او پراختیايي پروژې دي د بغلان د اوسیدونکو د ستونزو حل په موخه ترسره کړي څو خلکو ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي. په ورته وخت کې د شمال ختیځ زون ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مسؤل ستاروف ویل چې په روان 1433 کال کې غاڼې پروژې به دغه ولایت کې پلي شي او د بغلان د اوسیدونکو یاد ستونزې به هم د حل په موخه له خپل مرکزي دفتر سره شریکې کړي. بلخ او جوزجان ولایتونو کې د قشتفي ملي کانال دویم فاز د کیندنې کارونه 3 سلنه مخته تللي. د قشتفي کانال د پروژې مسؤلین وایي چې اوس مهال د پروژې دویم فاز کارونه په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په چټکۍ سره روان دي او 3 سلنه کارونه یې پر مخ تللي دي. د دې پروژې دویم فاز 120 کیلومتره اوږدوالی لري او د کار سرعت ته په کتو ښکاري چې تر ټاکل شوي وخت مخکې بشپړ شي. ورته وخت کې یو شمېر بزګران او د ځمکو خاوندان چې دا کانال سره نږدې پر کرکیله بوخت دي خوښي څرګندوي چې دغه کانال تر جوړېدو وروسته به په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. قشتفي کانال د هېواد لویه پروژه ده چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري او د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو لپاره مهمه بلل کېږي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې وسم یو بهرنی خبر. د اوربن ناکامي هڅې اسرائیل خپل ظلمونو ته دوام ورکوي. داسې حال کې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن منځني ختیځ ته په سفر دی. د حماس غورځنګ یو مشر ویلي چې اسرائیلي لوري یو ځل بیا دوی شرایط رد کړي دي. خو بلینکن بیا له سعودي او منځني ختیځ له نور اړخونو سره تر خبرو وروسته تمه ښودلې چې ممکن ډېر ژر د اوربن هوکړه لاسلیک شي. د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې په دوحه کې روانې دي. دغه راز د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو له امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې ویلي چې دوی به د حماس له منځه وړلو ته دوام ورکړي.
همدارنګه اسرائیلي پوځي چارواکو د امریکا بهرني چارو وزارت ته ډاډ ورکړی چې د واشنگټن لوري مرسته شوې وسلې به د بشر ضد کړنو کې به ونه کاروي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.